زما په بېوسو افغانانو یې جیلونه ډک کړل، د افغانانو په پیسو یې خپل نسونه ډک کړل. د پښتنو سره توی دغه زور زیاتي وګورئ، د دې دوه مخې وطن دغه پالیسي وګورئ. پښتون یې راوستی، پښتون ته یې پر تخت کښېنوئ، د پښتنو دغه بدلون ته یې پر تخت کښېنوئ. زما بېوسه افغانان یې در په دره کړله، څوک یې بېکوره کړله، څوک یې خاک په سره کړله. له چا یې ګوره په رضا، له چا په زور قبضه کوي، له چا یې مځکه کړه قبضه، له چا یې کور قبضه کوي. پر پښتنو باندې هر ځای کې ماتم جوړ کړی، په هر یو کور او هر یو کلي کې یې غم جوړ کړی. په والله که داسې ظلم چا تر اوس کړی وي، نه امریکې کړی وي، نه ولا که روس کړی وي. په والله که داسې ظلم چا تر اوس کړی وي، نه امریکې کړی وي، نه ولا که روس کړی وي. او د پښتنو بچي یې ټوله یتیمان کو راته، د پښتونخوا وطن یې ټول کورونه وران کو راته. نه مې مسجد په امن، نه مې مدرسه محفوظه، نه مې یو ښار په امن، نه یوه کوڅه محفوظه. پیغلې کونډې او ځوانان یې ټول اغوا کو راته، ټول پښتانه یې په ټارګېټ کلینګ تباه کو راته. ستا دا د اور لاس خو دې خدای ستا په ګریوان پورې کړي، د فلسطین اور خو دې خدای په پاکستان پورې کړي. ستا دا د اور لاس خو دې خدای ستا په ګریوان پورې کړي، د فلسطین اور خو دې خدای په پاکستان پورې کړي. او عثمان لالا یې په رښتیا رښتیا خبرو مړ کوي، ارمان شهید یې بیا د امن پر سندرو مړ کوي. که نن هم ویښ نه سوې او نن هم لا هوښیار نه سولې، که نن هم داسې بیده پروت ولې بیدار نه سولې، نو هره ورځ به درکې کېږي قتل عام پښتونه. که نن هم یو نه سوې، بیا ګوره خپل انجام پښتونه. او بس دی راپاسه، بس دی وشله و دا ټال مسیه، نور د غفلت خوبونه پرېږده د خوشحال مسیه. نور نو دا خاوره خپلول غواړي، ګټل غواړي، د پنجابي له تور منګلو خلاصول غواړي. ځئ چې راپاسو دغه خپل ورکړی کور ترې اوسو، که په رضا نه وي نو ځئ چې په زور ترې اوسو. په یو ځای کې د ملالې ها ټپه پکار ده، په یو ځای کې د غني خان نظریه پکار ده. او خودمختارۍ لره ټوپک پکار دی، توره پکار، څو د خوشحال خټک په رنګه بهتوره پکار. خودمختارۍ لره ټوپک پکار او توره پکار، څو د خوشحال خټک په رنګه بهتوره پکار. موږ به تر څو کډې په سر او در په در یادېږو، موږ به تر څو په خپله خاوره مهاجر یادېږو. تاسې راپاسئ همدا نن د جنګ اعلان وکئ، ګټه به وکړي خو چې لږ شانې تاوان وکړي. هغه مو نه دي اورېدلي چې به زیان کېږي، هغه چې خلک وایي ګټه په تاوان کېږي. هغه مو نه دي اورېدلي چې په زیان کېږي، هغه چې خلک وایي ګټه په تاوان کېږي. یو څو به وبایلو، یو څو کسان پروا نه کوي چې بیا سبا را باندې دومره ناروا نه کوي. که نن وژنې مو سبا د فیلمانو په شان، ها د 8 اګست د کوټې وکیلانو په شان. تاسې راپاسئ، جنګ اعلان کې د پښتون لپاره، شاهین به مخکې وي که خیر د بدلون لپاره. او که چیرې ولاړئ نه پر شا سولئ له جنګه شاهین، بیا یې پر قبر باندې ولیکئ بې ننګه شاهین، او بیا یې پر قبر باندې ولیکئ بې ننګه شاهین.